बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ټولو نه مخکې خو چې دا څومره دا د خیبر ویلفیر فاونډیشن چې څومره ممبران دي عهدیداران دي زه ټولو شکریه ادا کوو چې یو کار خیر دپاره یو سیسټم یې روان کړلو د افریدي د په نامې باندې روان کړلو نو موږ په دې باندې فخر کوو په ټولو باندې فخر کوو او خراج تحسین ورته پیش کوو او انشاءالله موږ مکمل دې ځای کې چې تاسو کوم دیمونه سړی غواړو نو انشاءالله چې موږ به سړیم ډېر کوو تاسو ته مکمل جاني مالي انشاءالله موږ به تاسو سره مکمل تعاون کوو کوشش به کوو چې موږ دا شی کامیاب کړو او ځکه چې داسې اوس ډېر داسې خلک شته دي موږ په خپل قوم کې داسې شته دي موږ په خپل کلي کې داسې کسان شته دي چې هغو سره تعلیمي ډګرۍ شته دي ګرځوي کله چېرته په نوکارۍ پسې منډې وایي کله چېرته په نوکارۍ پسې منډې وایي ځنه ځایونو کې پرې باندې داسې پراډیان پېښ شي چې اوس هم په دې اختر کې ماته داسې یو کیس راغللو په کلي کې چې هغه غریب نه تقریبا 3-4 لک روپۍ نو داسې کیسونه هم ډېر راځي چې موږ داسې یو سرپرسته وي موږ داسې یو سیسټم روان وي نو ذهن چې باندې داسې څه قسم ته مسلې به بیا نه پېښېږي او چې چا څه قسم ته پریشانۍ وي مسلې وي هغې حل کېدو کې به هم یوه اسانتیا موږ ته جوړه کړي نو موږ فخر کوو انشاءالله په تاسو باندې او مکمل دې سره د تعاون کوو بار به هم تبلیغ کوو په پوره قوم کې او فریدنامې کې به باقاعده تبلیغ کوو د دې خیبر ویلفیر فاونډیشن دپاره چې دا موږ کامیاب کړو په هر صورت باندې موږ د خپل افریدي قوم ته هره نمونه سهولتونه راوړو هره نمونه فایدې ورته راوړو هره نمونه مفاد ورته راوړو عزت ورته راوړو او د هغو ټولې مسلې مسایل په ښې طریقې سره هغه شي ختم شي نو موږ انشاءالله فخر هم در باندې کوو او د سره هم یو بلکل سړي چې پکار وي جاني مالي چې څه تعاون وي هغه به موږ کوو انشاءالله یو خبره نه پکړه وا دا ویلفیر کور کې اکثر داسې دي چې هر سړی مرسته کول غواړي که نه بل چا دپاره نه